مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه هغه هم دغه شان په رڼا ورځ باندې ماسپښین په هیډ کوارټر کې چې کوم دی ووژلی شو، شهید تللی شولو. د نن ورځې پورې چې کوم دی موږ یو مطالبه کړې وه چې ریاست دی د هغې دپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړي. هغه جوډیشل کمیشن پرایم منسټر خو اعلان کړلو، خو د نن ورځې پورې په هغه جوډیشل کمیشن باندې عمل درآمد ونه کړلی شولو. وجه څه ده؟ چې دلته دا ملیټنسي دومره کمپلیکیسس قصه ده چې ټول خلک یې اوس کامن مین یې کنفیوز کړی دی چې د دې سلوشن به څه دی. او زه چې کوم حالات وینم دا تېر یو هفته چې تېر شو یا مخکې څه را روان دي، نو دا تشویشناک حالات نه دي، خوفناک حالات را روان دي. د روزانه په بنیاد باندې شهادتونه دي، ډراونز او کوارټ کاپټر حملې دي، ماټر ګولۍ دي، ټارګټ کیلینګ دی، بم دماکې دي، خودکش حملې دي، او یو تسلسل را روان دی. که موږ دلته چېرته په یو بل باندې صرف الزام تراشي کوو او پولیټیکل بلیم گیم کوو، نو د دې مسلې هیڅ قسمه حل نشي راوتلی. چونکې دا مسله ډېره سنسیټیو ده او ډېره زیاته سنجیده ده. په دې باندې نه پولیټیکل سکورینګ کول پکار دی او نه چې کوم دی پولیټیکل بلیمینګ کول پکار دی. تجاویز ورکول پکار دی په دې هاوس کې چې د دې مسالې حل به څه وي. جرګې وشولې، په دې هاوس کې هم جرګه وشوله، د یو کال نه مسلسل دلته تقریرونه هم وشولو. پروینشل ګورنمنټ وایي چې زه هم دلته امن غواړم، زه بې بس یم. فیډرل ګورنمنټ چې کومه دی هغه دا صوبه د دې فیډریشن د سره یونټ نه مني، او چې د چا په لاس کې واک او اختیار د اسټبلشمنټ هغه د هاوس ته جوابدeh ځان نه ګڼي. مسله د اختیار ده. زمونږ د اسټبلشمنټ سره جګړه په څه باندې ده؟ جګړه صرف په دې خبره باندې ده چې دغه اسټبلشمنټ دی په دې آئین چې کوم کردار یې دته ورکړی د هغې پورې د محدود اوسي او په دې آئین د عمل درآمد کوي، په ادارو کې د مداخلت نه کوي، الیکشنز ټایمز کې چې کوم دی پولیټیکل انجینیرنګ نه کوي، محکمې دې پریشرایز کوي نه، خپل پولیټیکل رول دې پرېږدي. زموږ جګړه خو په دې خبره باندې ده، او دا خبره آئیني خبره ده، دا قانوني خبره ده. اوس که څوک په دې خبرو باندې خفه کېږي، نو یو زر واره دې خفه شي. د پولیټیکل ورکر او د پارلمنټیرین کار خو دا ده چې هغه به د قوم اصلاح کوي، قوم ته چې کومې مسلې پیښې دي د هغه مسلو حل به راوباسي، سلوشن به راوباسي. ځکه سیاست موږ عبادت ګڼو. د بني اسرائیلو پیغمبرانو به چې کوم دی سیاست کاو. سیاست څه شی؟ د خپل قوم اصلاح کول، د خپل قوم چې کوم دی خیر ښېګړه لټول. و چې په دغه خیر ښېګړه کې رکاوټ اسټبلشمنټ جوړېږي، نو خامخا په هغه ګوته اوچتېږي او په هغه به خبره کېږي. که څوک یې حمایت کوي، نو پرون یې دغه خلک خلاف و. نو موږ دا سوال پورته کوو چې پرون تا ولې مخالفت کوو نن یې حمایت کوي، یا چې چا پرون حمایت کوو هغې نن ولې مخالفت کوي. موږ دا وایو چې سیاست په اصولو کول پکار دي او اصول متعین کول پکار دي چې د دې بدامنۍ د مسلې نه دا قام موږ راوباسو. 5 کروړه چې کوم دی پاپولیشن د دې صوبې، د باجوړ نه واخله وزیرستانه پورې او په جنوبي اضلاع کې د سره ریاست ریټ نشته دی. په هر ځای کې چې کوم دی میلیټنټ ګرځي،
او دې ظلم ته وګوره. ما د وخته نوټ کوله د ټولو پارلمنټیرین توجه لږه غواړم، تاسې چې کله دلته د وخته ګرم ګرم باش شروع کړو په یو بل پسې نارې والې، نو دا به نن په میډیا باندې ښه ټیک ټاک چلیږي، دا به نن په ټوله سوشل میډیا چلیږي. خو دا کمې خبرې چې موږ دلته کوو دا کیمرې دلته لګېدلي، دا د دې صحافیانو غریبانانو کمزوري نه ده. په دې ګرلو کې چې ناست هغې خو رپورټ کوي، خو دلته هر څه چې کومه دی دا کنټرول کړی شوي دي چې په نیوز باندې به کم ټیکر چلیږي او کم به نه چلیږي، کم رپورټ به چلیږي او کم به نه چلیږي. که د دې هاوس تقدس په عمل کېږي هغه به خامخا چلیږي. که دلته پارلمنټیرین د یو بل سره بحث مباحثه وکړي او ګرم شي نو به خامخا چلیږي، ځکه چې په دې کې د اسټیبلشمنټ ګټه ده چې دا هاوس ډیګریډ کړی شي، دا پولیټیکل پارټۍ ډیګریډ کړلی شي، په دې پولیټیکل پارټو او په دې پولیټیکل فورسز باندې د قوم اعتماد ختم کړلی شي. دا خو د هغه خواهش دی، د 40 کال نه هغه لګیا دی. نو بیا ولې پولیټیکل فګر یا پولیټیکل پارټیز یا پارلمنټیرین چې کومه دی د دې هاوس د تقدس دپاره سنجیده کېږي نه، د آیین د عمل درآمد دپاره سنجیده کېږي نه، د قانون د عمل درآمد دپاره ولې نه سنجیده کېږي؟ په یو بل باندې پولیټیکل بلیمینګ کول دا ډېر ایزي کار دی. زه په تا پورې ونښلم غونډ کردار معلوم دی، ته ما پورې ونښلې، خو سلوشن یې نه راوځي. سلوشن یې دا دی میډم سپیکر صاحبه چې د امن و امان دپاره یو د ګرینډ نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې تمام پولیټیکل پارټۍ د هغې قیادت او تمام سټیک هولډر د دې سټیټ چې هغه کینې او ګرینډ نیشنل ډایلاګ وکړي او د ګوډ او د بیډ طالب په منځ کې تفریق ختم کړي او یو کلیر پالیسي دی د عوامو ته ورکړي، تر څو پورې چې په دغه پالیسۍ کې د منتخب نمایندګانو انپوټ دی، تر څو پورې چې کومه دی یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ باندې خبره نه شوي، پاکې عوام په اعتماد کې نه اخیستي، نو په دې خاوره او په دې منطقه کې چې کوم دی امن هرګز نشي راتللی. ځکه چې د سیکیورټي فورسز د سیکیورټي ایجنسو د پبلک په منځ کې ډېر لوی ګیپ دی. دا ګیپ چا پیدا کو، ولې پیدا کړلو؟ په دې د هغې سوچ وکړي. عوام چې کومه دی د روزانه په بنیاد ته الکترانیک میډیا کنټرول کا، سوشل میډیا ته نشي کنټرولولی. حقایق به مخې ته راځي، د یوې ډیوې زرګونو دشمناني ډیوه به بلیږي، خبره به کېږي، او چې ته په خبرو پابندي لګې او ته غواړې دا چې هرې ژبې ته ته تاله وې، نو دا ستا د وس کار نه چې تا هره ژبې ته تاله وې. چې څومره هم په دې ملک کې انسټیټیوشن دي، که عدالتونه دي هغه تا یرغمال، پارلیمنټونه تا یرغمال کړي، حکومتونه تا یرغمال کړي، د سټیټ فورث پلر میډیا هغه تا یرغمال کړي، او نوم دې ولې صرف ورکړی چې هارډ سټیټ. هارډ سټیټ نه، سیکیورټي سټیټ. کلیر کټ یې ووایه، هارډ سټیټ اصطلاح د څه لپاره ده؟ نن هم په میډیا کې چې کومه دی چې کله مولانا خانزیب رحم الله شهید تللی شلو، نو په نیشنل میډیا باندې ټیکرې چلېدلې چې قتل هوا، او چې کله مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم دی شهید تللی شلو، نو په نیوز چینلو باندې ټیکرې چلېدلې چې قتل هوا. ستا خو چلته څوک د خېټې د دړ نه مړ شي هغه ته شهید لیکې، او زما د وطن عالمان، سیاسي کارکنان، عام وګړي چې په بېدردۍ سره چې کوم دی شهیدان تللی شي، قتل تللی شي، نو هغه ستا په نیوز چینلو کې چې کوم دی هغه ته سپیس نه میلاویږي. نو دا ماحول انټینشنلی تاسې کریټ کړی دی، د پارلمنټیرین نه دی کریټ کړی. د دې مسلې حل دا دی چې نور دې په سیاست کې مداخلت پرېږدي. دا مسلې، دا بدامني، د دې ملک خراب معیشت، بېروزګاري، ګراني، دا ټول پولیټیکل مسلې دي او پولیټیکل خلک دا مسلې حل کولی شي. دا د دې د وس کار نه دی. دی دې خپل آیني دار اختیار ته دننه کړلی شي، او د یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ ضرورت دی چې یو ګرینډ نیشنل ډایلاګ وکړلی شي. پاکې چې کومه دی دا مسله قومي مسله وګڼلی شي، انډیویجول نه ده چې نن
یوه پارټي په نښه، سبا بله پارټي په نښه، بله ورځ بله پارټي په نښه. موږ خو وکتل په دې 15 کاله کې هر طبقه فکر چې کوم دی دې نه متاثره شولو او هرې پارټۍ والا به پې کولاو خبره هم کوي، منافقت به نه کوي. که دا منافقت کیږي چې کولاو خبره په بدامنۍ نه کیږي او صرف الزام تراشی نه کیږي، نو د دې مسئلې حل نه راوځي. نن چې موږ په کومو حالاتو باندې جاړو، ما خو وې د دې نه خطرناک حالات را روان دي. داسې حالات ځکه چې ستا په وطن کې چې کوم معدنیات دي، کوم وسایل دي، جګړه د هغې دپاره ده. 35% چې کوم دی د لیتیم ذخایر، د ګیس او تیل ذخایر، دا ستا په دې وطن کې پراته دي او دنیا په دغه پورې نښتې ده چې راتلونکی دور چې کومه دی 60-70 سال کې دغه تیل او دغه ګیس به ختمیږي، بیا به په لیتیم باندې چې کومه دی ټوله دنیا، ټول الکترانکس چلیږي. نو جګړه د هغې دپاره روانه ده. دومره سطحي دا خبرې مه اخلئ، په دې ډیپ انالیسس کول پکار دي او په سنجیدګۍ سره پې غور کول پکار دي. زه میډم سپیکر صاحب ستاسو ډېر زیات مشکور یم، ما کافي وخت واخیست. ډېره مهرباني، ډېره مننه.